السلام علیکم ګرانو کتونکو ستړي مشئ په دې هیله چې جوړ او روغ به یاست. حمزه خپلواک یم او تاسو د خپلواک تلویزیون ګورئ. مسیر ورځپاڼې په خپله نننۍ سرلیکنه کې د حکومت له لوري د 600 طالب بندیانو په نه خوشي کولو او د بین الافغاني خبرو په ځنډ بحث کړی دی. ورځپاڼې لیکلي ټاکل شوې چې د جولای په 15مه بین الافغاني خبرې وشي، خو د حکومت د ناسم دریځ له امله دغه خبرې وځنډېدلې. مکمل راپور به زموږ له همکار اسدالله افغان څخه واورو. د طالبانو د 600 بندیانو په تړاو لانجې یو ځل بیا د بین الافغاني خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه پیدا کړي دي. وروستي معلومات دا دي چې د حکومت دغه دریځ چې 600 طالب بندیان به نه خوشي کوي، د دې سبب شوی چې د جولای په 15مه کېدونکې بین الافغاني خبرې تر نامعلومې نیټې وځنډول شي. حکومت تر اوسه پورې 4400 بندیان خوشي کړي او د لیست پر اساس پاتې 600 بندیان نه خوشي کوي او وایي چې دا بندیان جنایي دوسیې لري. طالبان بیا د حکومت دا تور ردوي او وایي چې حکومتي چارواکي بیا د سولې د خبرو د پیل پر وړاندې خنډونه جوړوي. د سرلیکنې له مخې حکومت 4400 بندیان خوشي کړل، خو د 600 بندیانو له خوشي کولو انکار وکړ چې په ښکاره د جګړې د تودېدو لامل کیږي. دا ډول خبرونه ډېرې ناهیله کوونکي دي او خلک له دې خبرونو خواشیني کیږي. له بده مرغه بیا په قصدي او شعوري ډول هڅه کیږي چې د سولې د بین الافغاني خبرو مخه ونیول شي. حکومت همدا 4400 بندیان هم نه خوشي کول، اوس چې یې خوشي کړل او د دې کار لپاره یې دلایل راوړل، خو نن د دوی هغه دلایل نشته او بندیان خوشي شوي دي. د بندیانو خوشي کول اهمیت یو طرف، خو دا چاره د سولې د خبرو د ځنډ او د جګړې د شدت لامل شوې چې قرباني یې بیا هم د جګړې په ښکېلو لورو کې افغان ځوانان او ترڅنګ یې عام وګړي دي. اوس هم ښکاره ده چې پاتې 600 بندیان به هم خوشي کیږي، خو ځنډ به یې د جګړې د دوام او د افغانانو د وینې د تویېدو سبب شي. ورځپاڼې لیکلي حکومت یوازې پلمه کوي که خبره د جنګي جنایتونو وي، نو حکومت ولې یو لوی جنګي جنایت کوونکی عبدالرشید دوستم ته مارشالي ورکړه؟ حکومت چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره کوم دلیل وایي واضح ښکارېږي چې پلمه ده. لومړی خو د حکومت ادعا د تأمل وړ ده چې دا به جنایي بندیان وي، خو کوي هم حکومت مخکې د کرونا له امله جنایي بندیان خوشي کړل، نو که دا هم جنایي وي څه ستونزه ده چې خوشي شي؟ د دې ترڅنګ که د افغانانو د ستر مصلحت، سولې او سترو ګټو لپاره دا جنایي بندیان خوشي شي، نو د توجیه وړ دي او ستونزه به ونه لري. بلکه حکومت د جنایي قضیې، جرمونه او د بندګانو حقوق دومره مهم وي، نو بیا خو دې په نورو چارو کې هم عملي کړي. پر یو چا د جنایت تور دی، اسناد او شواهد هم شته، خو حکومت ورته څوکۍ ورکوي، امکانات ورکوي، ان یوه ته یې د سیاسي معاملې لپاره مارشالي هم ورکوي. خو کله چې خبره د سولې شي، بیا نو د قانون او حقوق العباد بحث رامخته کړي. له دې واضح ښکاري چې د بندیانو نه خوشي کول سیاسي لامل لري او دا د سولې د بین الافغاني خبرو پر وړاندې د خنډونو جوړولو له هڅې پرته بله معنا نه لري. د مسیر په باور خلک پوهیږي چې حکومت له سولې سره جوړ نه دی او غواړي د سولې روان بهیر تر خپلې وسې ګډوډ کړي. خلک هر څه درک کوي او پوهیږي چې چارواکي څه غواړي. حکومتي چارواکو ته پکار ده چې نور د سولې د خبرو پر وړاندې دا مزاحمت او خنډ جوړول بند کړي. پکار ده چې حکومت نور د خلکو له هیلو او ارمانونو سره لوبې ونه کړي او پرېږدي چې افغانان د سولې او امن خاوندان شي. له دې پرته به خلک اړ شي چې له حکومت سره په خپل چلند کې بدلون راولي.